السلام علیکم. که سعودي عرب کې ستاسو په نوم باندې زیات سیمونه یا وای فای او تاسو هغه بندول غواړئ نو دا به تاسو څنګه بندوئ. نن ویډیو کې تاسو ته زه بالکل ایزي سټپ ښیم چې دا به تاسو خپل د موبایل نه که هغه سیم وي یا وای فای وي نو دا به تاسو څنګه بندوئ. اکثر دې کې کسانو ته ډېر زیات مسله راشي په نوم باندې سیم وي یا وای فای او بیا هغو بل نه جمع کوي نو د دې وجې نه تاسو پاکستان ته بیا هم نشئ تللی او په ایرپورټ کې به تاسو ته ډېره زیاته غټه مسله نو اوس به زه د موبایل سکرین ته او تاسو ته به زه بالکل پریکټیکل طریقه ښیم چې دا به تاسو څنګه بندوئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ دا ویډیو چې دا ځان سره لازمي لایک کړئ او یو ښکلی کمنټس بیا هم وکړئ او دا ویډیو چې دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو. دا سی اس ټي اپلیکیشن چې دا به تاسو پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو دا اوپن کړئ نو بره ګوټ کې تاسو ته ښکاري دي کې لیکل دي عربي او انګلیش نو ما انګلیش ته کنورټ کړ بیا به کته لاګین باندې تاسو کلیک کړئ دې باندې چې تاسو کله کلیک کړ دا به لږ پروسس کې بیا به دلته خپل اقامې نمبر ورکړئ ټیک ده دا اوس زما نفاس ته کوډ لاړ زه به خپل نفاس چې دی اوپن کړم دغه کوډ به یاد ساتئ ټیک ده 54 دی دلته به زه خپل د نفاس پاسورډ ورکړم دې ته نه وګوره دا سکسسفل شو بیا به زه واپس دلته راشم زه تاسو وګورئ لاګین پروسس از کمپلیټډ دا اپلیکیشن چې دا ما سره اوپن شو نو کله چې دا اپلیکیشن تاسو سره اوپن شو نو بیا به تاسو لغونته لاندې راشئ دا انیبل ټو اوپن ا کمپلیټ ټیکټ دې باندې به کلیک کړئ دې باندې چې کله تاسو کلیک کړ نو دغه ځای کې که تاسو وګورئ نو دلته لاندې موږ ته لیکل دي 7 بزنس ډے که دا تاسو بندوئ هغه وای فای بندوئ یا تاسو خپل سیم بندوئ نو دا به 7 ورځې اخلي ټیک ده نو دې کې دا لاندې به راشئ دا کته تاسو ته ښکاري سټارټ سروس په دې سټارټ سروسز باندې به کلیک کړئ دې باندې چې کله تاسو کلیک کړ دا یو بل پیج چې دی دا به تاسو سره اوپن شي ټیک ده دا بل ډیشبورډ چې دی دا موږ سره اوپن شو نو دې کې اول نه تاسو ته ښکاري سروس پرووایډر دې باندې به کلیک کړئ او تاسو سره کم سیم یا هغه سیم باندې به کلیک کړئ مطلب ما سره اس ټي سي دی زه به په اس ټي سي باندې کلیک کړم بیا لاندې چوز باندې به کلیک کړئ دې کې فون اپلیکیشن سروس پرووایډر دې باندې به کلیک کړئ او لاندې بل چوز باندې به کلیک کړئ دې کې خپل کم موبایل نمبر چې دی هغه به سلیکټ کړئ دا خپل موبایل نمبر زه پکې سلیکټ کوم بیا لاندې دلته یو اپیل دی دلته به تاسو اپیل ځان له ولیکئ چیټ جی پی ټي ته به لاړ شئ او هلته به تاسو ولیکئ چې زه خپل موبایل نمبر بندوم یا وای فای بندوم ما له هغې دپاره اپیل ولیکئ نو هغه اپیل به تاسو له هغه ولیکي هغه به تاسو راوړئ دلته به تاسو پیسټ کړئ دلته چې کله تاسو پیسټ کړئ نو کته دا پلس نشان دی دې باندې به کلیک کړئ دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو دا به تاسو له ګیلرۍ ته بوځي هلته نه به خپل د اقامې کوم فوټو چې دی هغه به راواخلئ هغه به دلته ایډ کړئ کله چې مکمل دغه فوټو دا نمبر او دا هر څه تاسو کمپلیټ کړئ نو کته تاسو ته ښکاري سند ریکویسټ په دې سند ریکویسټ باندې به کلیک کړئ ستاسو ریکویسټ چې دی هغه به سند شي او 7 ورځو کې به دننه ستاسو وای فای یا ستاسو نمبر یې هغه به بلاک شي نو زه خو نه بندوم صرف تاسو ته طریقه ښیم نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ